دلته په مرکز ګردیز کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړي او پلویان له ټاکنو کمیسیون غوښتنه کوي چې نور د ژر تر ژره د ټاکنو پایلې اعلان کړي. دوی په دې برخه کې روان سیاسي جنجالونه د هیواد لپاره په خیر نه بولي او وایي که دغه پایلې د 2014 کال په څیر یو ځل بیا تکرار او له جنجالونو سره مخ شي نو د افغانانو دغې قربانۍ ته به لوی سپکاوی وي او په یاد بهیر به د خلکو باور ته زیان ورسوي. جوړه شوې غونډه کې ځینو مشرانو ویل چې پکتیا کې د کارول شویو رایو څخه به په کلکه دفاع کوي او اجازه به ورنه کړي تر څو د دوی پاکې رای هم تقلبي حساب شي. تاسو به اورېدلي چې پکتیا د افغانستان سرنوشت یې تعیناوه او نن دومره پکتیاوال دي چې د خپل حق غوښتنه نشي کولی. موږ هم د هغه پلارونو زامن یو، تر اخري سترګې پورې به د خپل رایې نه دفاع کوو، خپل ځان به قربانوو او خپل د حق غوښتنه به کوو. ایمانن وجدانن د دغه دردېدلي ولس په وړاندې څخه لګي ادا کړي. د دغې ادا کونې لپاره د هغو نه هیله کېږي چې دوی باید په لاس خپل سره د دغې مخه ونیسي. د موږ انکاس نه دا غوښتنه کېږي چې په ژبې سره باید خپل هغو ته ووایو، خپل غږ وکړو. د یادې ډلې غړو همدارنګه د ټاکنو کمیسیون امریکا سفارت او نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې په دغه برخه کې بېطرفانه همکاري وکړي او پرې نږدي چې هیواد کې یو ځل بیا کورنیو جګړو ته زمینه برابره شي. د دوی په وینا ځینې بهرنۍ کړۍ د خپلو شخصي اهدافو لپاره په لوی لاس د ټاکنو پروسې جنجالي کولو ته لمن وهي. په ملل متحد څخه کوم چې دوی د په دې انتخاباتو کې عادلانه قضاوت وکړي او د خلکو ولسونو ته د درناوی وکړي. همداسې امریکا په سفارت نه څخه کوم چې نور بس ته په افغانستان کې ډېر پنډې رنډې حاکمانان زوریدلي کړېدلي یو، نور بس ته په مرکزي حکومت نه همدارنګه په کمیسیونونو نه بین الملل نه او په سفارتونو نه غږ کوو چې که دوی رښتیا هم مداخله کوي، یعنی داسې مداخله ده وکړي چې دلته یو شفافیت منځته راولي. د درغلیو لپاره د دوی لطفا مداخله نه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړو د پرېکړه لیک په لوستلو سره له ټاکنو کمیسیون غوښتنه وکړه چې پاکې رایې دې له ناپاکو جدا او د درملوک شرکت له لوري له ټاکنو کمیسیون او ګوندونو سره شوی هوکړه لیک دې په بشپړه توګه عملي شي. حبیب الله سراب، میلمه راډیو، پکتیا.